پېښور نه ګاونډي هیواد افغانستان ته د یو شمېر کډوالو د تلو باوجود افغانانو مشهور او روایتي لباس نن هم ډېرو مینوالو د پام مرکز ګرځېدلی دی او د دې په مطلب کې هیڅ قسم کمی نه ده راغلی. نور تفصیل ګورو د مشرق ټي وي نماینده مسکا صافي په دې رپورټ کې. د افغانانو مخصوص لباس چې ورته د کوچیانو جامې هم ویل کیږي په شروع کې خلکو دې جامو لورې ته کوم خاص پام نه ګرځولو، خو کله چې یو شمېر افغان زده کوونکو دا لباس په نړیواله کچه وړاندې کړو نو دې لباس د افغانانو ترڅنګ په نورو قومونو کې هم شهرت وموند. پېښور ته د افغان کډوالو راتګ سره د دې سیمې په یو شمېر رسمونو او ثقافتونو کې ډاګیز بدلون راغلی دی. د افغانانو روایتي کالي او زیورونه د نړۍ د نورو برخو په شان په پېښور کې هم ډېر مینوال لري او د پېښور ښار د اندر شهر، صدر بازار، اشنغرۍ، مینا بازار او نورو یو شمېر سیمو ته د دې د اغوستو لپاره ځي. د افغانانو وطن ته د واپسۍ باوجود هم د دې کالي مینوالو په طلب کې کمی نه دی شوی. دا کالي د پاکستاني میرمنو په ځانګړې توګه پښتنو میرمنو ته د خوښېدو وړ ګرځېدلی دی. په ماشین او لاس تیاره شوې دا ښکلې او په زړه پورې جامې 5,000 نه تر 6,000 په دوکانونو او آنلاین خرڅېږي چې په ودونو او ښادو کې د خلکو د خوشحالۍ سبب ګرځي. مسکا صافي، مشرق ټي وي، پېښور.